سه روز در هفته میرفتیم در بازار کار میکردیم و 3 روز میامدیم به اینجا درس میخوندیم و مشکلات زیاد بود. حالا سخت است. آفرین میتونم. حال چی احساس داری اینا فارغ شدی؟ حال احساس خوب دارم، اما متاسف به این هستیم که نمیتونیم این آدمات داده و تحصیلات دیگه مجبورن که کار کنیم دیگه. چرا؟ کدام مشکلات اقتصادی است یا کدام مشکلات دیگه؟ هغه زده کوونکي یا هغه ځوانان درس وایي چې د مالي اړخ نه مشکلاتو کې وي، ستونزه ولري. ما دا تکرارا ویلي دي، زه چې کله پوهنتون ته تلم باور په خدای وکړي چې یو که 2 سمستره ما په یو پوهنتون کې لوستی یم، اما نن الحمدلله له هغه زده کړو مې چې کړې دي ثمره یې ګورم. جوان این جامعه هم باید درس پیش ببره و هم باردوش خانواده خود باید نباشن. این برنامه به می خاطر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشئ ګران دوستانو، الله دې وکړي هر چیرې هستئ روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو، نن راغلی یو د افغانستان پلازمینه کابل ښار ارزان قیمت ساحې ته، او اوس ولاړ یم د استاد شاګردي یونیورسټیټیوټ ده. ګرانو دوستانو، نن د ځوانانو فراغت دوره ده چې دلته 3 کاله تحصیل کړی، درس ویلی ده او نن فراغت ده. نو موږ هم نن راغلو تر څو د محفل انځور تاسو ته په انځوري شکل وښیو. ځو نن د محفل ته چې مدیر صاحب ده او همدارنګه نور استادان دي، شاګردان دي، شاګردانو والدین ده، نو هغوی خبرې اترې اورو، د موږ ملتیا وکوي او له یاده هم لاړ نه سي. آخره کې د شاګردانو خوشحالي ده او فراغت دوره ده، هغه جشن تاسو وګورئ موږ سره. نو تر اخره د موږ ملتیا وکوي، موږ سره مل اوسئ. د استاد شاګردۍ برنامې مسؤل عامر استاد خلیل الله امینی ته بلنه ورکوو چې تر دریځ راشي او ټولو حضارو ته د معرفت او ښه راغلاست وینا واوروي. استاد خلیل الله امینی. ټولو مخکې ټولو راغلیو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د دې ترڅنګ ښاغلو والدینو ته د اولادونو د فراغت مبارکي وایم. لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل، د احمدشاه بابا کثیر رښتیني انسټیټیوټ د استاد شاګردۍ برنامه په 1998 کې یاد انسټیټیوټ کې په فعالیت پیل وکړ، چې خوشبختانه موږ وکولی شول په 1998 کال کې 2 رشتې ایجاد کړو، یو د خیاطۍ رشته، یو هم د موټر رشته. دا برنامه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه خلکو ته ایجاد شوله، هغه ځوانانو ته، هغه زده کوونکو ته چې عملا دا زده کوونکي په بازار د کار کې مصروف د کار ول. دولت ښه وګڼله د دې ترڅنګ چې دوی بازار د کار کې کار کوي، دا باسواده تخنیکي مسلکي خلک وروزي تر څو بازار د کار کې دوی هیڅ رنګه ستونزې سره مخ نه شي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هفته کې 3 ورځې موږ دلته رسمیات لرل. نظري درسونه دلته ورته ویلي او عملي درسونه یې په خپلو ورکشاپونو کې عملا کار کولو. دا 2 ښېګڼې لري. یو دا چې هغه سواد یا هغه زده کړې یا هغه تخصص چې
چې بازار د کار کې په عنعنوي شکل په کلاسیک شکل دوی بازار د کار کې مصروف د کار ول هغه اپډیټ شول هغه تازه شول هغه په علمي توګه هر څه زده کړل. دوهمه خبره یا دویمه ښېګڼه یې دا ده چې هغه زده کوونکي چې فارغېږي دوی عملا ځي بازار د کار کې جذبېږي چې خوشبختانه موږ په دې دوره کې تقریبا 26 نفره د 2 ورځو فراغت غونډه لمانځو چې 19 کسه د موټر په برخه کې دي او 6 کسه د خیاطۍ په برخه کې دي. نو دا 19 کسه څوک چې د موټر برخه کې درس ویل موږ سره عملا بازار د کار کې منحیز د استاد کار کوي چې بیا هم تکراروم لکه څنګه چې دوی تخنیکي وروزل شول په اسانتیا سره کولی شي چې یوه مړۍ حلاله روزي خپلې کورنۍ ته پیدا کړي. خبرې نه اوږدوم ګرمي ده بیا هم وایم چې له تاسو والدینو څخه ډېره مننه چې خپل اولادونه مو وهڅول تر څو د علم په کاڼو باندې سمبال شي. هیله لرم چې دلته د پای ټکی ورته کېنږدئ. پوهېږم ستونزې دي دې ټولنه کې موږ او تاسو ټول ژوند کوو موږ او تاسو باندې به سختیانې ډېرې وي اما تل په هر فراغه غونډه کې هر چېرته زه همدا لمنځولی کوم چې په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړئ. هېڅ لاره بله نه لرو. تل زه زده کوونکو ته مې ویلي دي هغه خلک هغه زده کوونکي یا هغه ځوانان درس وایي چې د مالي اړخ نه مشکلاتو کې وي ستونزه ولري. ما دا تکرارا ویلي دي زه چې کله پوهنتون ته تلم باور په خدای وکړي چې یو کال 2 سمستره ما په یو پتلون کې لوستی دی اما نن الحمدلله له هغه زده کړې مې چې کړې دي ثمره یې ګورم. نو تاسو ځوانانو نه تاسو فارغانو نه مې هیله دا ده چې ډېر زده کړو ته د پای ټکی مږدئ او کورنیو څخه مې هیله دا ده چې خپل اولادونه خپل کشران سپورټ کوي ورسره واوسئ تر څو وکولی شي چې عالي تحصیلات وکړي باسواده شي تخنیکي کسان وروزل شي. نو بیا هم بیا به وار راورسېږي که نه تاسو ته راغلو مېلمنو ته وایي تاسو له طریقه درنو کورنیو ته مو فراغت ډېر ډېر مبارک. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د احمدشاه بابا کثیر رشتوي انسټیټیوټ د استاد شاګردۍ برنامې عامر استاد خلیل الله امیني څخه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د یاد انسټیټیوټ عامر قاري صاحب نصرت الله حقیار ته بلنه ورکوو چې تر دریځه راشي او وزارو ته خپله عالمانه وینا واوروي. قاري صاحب نصرت الله حقیار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صدق الله المولانا العظيم. معزز مشرانو سپینګیرو مخاورو د قدرور استادانو د زموږ د شاګردانو والدین اقارب او خپلوانو ټولو هاغلو راغلو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. ټولو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی هر کله راشي. برنامه
استاد شاگردی را امینی سه مسئول بخش کمی براتان تشریح کرد. شاگردای عزیز یک کمی زیاد وقت را نمیگیرم، فقط 2-3 دقیقه ما 2-3 دقیقه دیر نه. مزایای این برنامه را امینی سه براتان تشریح کرد و گفت که این برنامه یعنی چی، این برنامه به خاطر چی ایجاد شده. این برنامه به خاطر است که ما هم از درس نمانیم و هم درس پیش بره و هم پیشروی فقر گرفته شود. جوان این جامعه هم باید درس پیش بره و هم باردوش خانواده خود باید نباشن. این برنامه به می خاطر است. این برنامه به خاطر است که محصل شاگرد 3 روز در بازار کار میکنه و 3 روز درسای نظری را می آموزه. به هر ترتیب سری برنامه زیاد نمی پیچه. معمولی سیب تشریح کردن براتان. میخوایم که به ارتباط علم و دانش چند نکته را خدمتتان تقدیم کنم. اول آیه که براتان تلاوت کردم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. با ارتباط جنگ الله رب العزت میگه که شما باید آماده مبارزه و آماده جنگ باید باشین در برابر دشمنان. آمادگی یعنی قوت. علما میگن که قوت، اصلی قوت و بهترین قوت و قوت علم است. تا زمانی که ما علم نداشته باشیم، دانش نداشته باشیم، هرگز به هیچ قوتی نمیرسیم. نه به قوت اقتصادی میرسیم و نه به قوت سیاسی و نظامی میرسیم. اگر امروز فقر دامنگیر کشورهای اسلامی است، بخصوص ملت مظلوم و بیچاره افغانستان، این هم فقدان علم است. ما از ناحیه‌ای که زیادتر رنجیدیم و مشکلاتی که ایجاد شده در وطن، او نبود علم بوده، او نبود دانش بوده، او نبود تمدن بوده. ما در چیز دیگه زیاد مشکل نداریم و امروز اشد نیاز به یادگیری و به علم ملت افغانستان داره. شاید کسی بگه که اتحاد در اولویت قرار داره یا علم. ما میگم که علم در اولویت قرار داره. ما ملت ها را متحد ساخته نمیتونیم تا ای که فهم و درک و دانش از را بالا نسازیم. امروز کشورهای اروپایی چندین کشور یک جا متحدانه یک منشور دارن. این به خاطر است که در اوج علم، در اوج دانش رشد کرده و انکشاف کرده و با خرافات و با جهل و با تنبلی و با سستی و کاهلی ودا کردن و فقط دامن علم گرفتن. و امروز قوت‌های مستکبر جهانی امروز در کشورهای اسلامی حکمترانی میکنند. این را باید بدانیم و این را باید بفهمیم که حکمترانی و حکمت کردن دنیای کفر برای کشورهای اسلامی یگانه علتش است که و علم آموختن و امروز به تکنولوژی مدرن دسترسی پیدا کردن. امروز ملت افغانستان با اسکیل ساده را ساخته نمیدانند. امروز اگر معمارایی که از دور و نزدیک آمدن با موتر و با موتورسیکل از برکت علم بودن. امروز پیاده روی ها اگر ختم شده با موترهای مختلف و نو اگر از مسیرهای مختلف مردم عبور و مرور میکنن، با جای 2 ساعت، با جای 5 ساعت، با جای 1 شبانه روز، امروز در 1 ساعت در نیم ساعت خود میرسانن. علتش علم است، علتش تکنولوژی و تکنیک است. تا زمانی که ما علم فرا نگیریم
امکان اتحاد و وحدت و انسجام این ملت وجود ندارد. از این ملت و از امت اسلامی وجود ندارد. امروز شما در صفحات مجازی مسئله قضیه فلسطین زیاد میشنوید. ما مخاطب هر کسی میگه که فلانی کشور اسلامی چرا اقدام نمیکنه، افغانستان چرا اقدام نمیکنه. میفهمین علت اصلی در کجاست؟ علت اصلی است که ما بدون قوت هستیم. ما در فقدان قوت به سر میبریم. فقدان قوت به معنی فقدان علم و دانش است. ما و امکانات، ما طیاره‌های بی پیلوت نداریم که انداخت کنیم. ما موشک‌های دوربر نداریم که از اینجا به فلسطین روان کنیم. و فکر نکنید که کشورهای اسلامی هم با او قوت باشه که با دنیای امروز جنگ بدانند. قطعا امکان پذیر نیست. کل کشورهای اسلامی یک جایش توان مقابله و مبارزه را با دنیای کفر ندارند. اینا به این خاطر میگم که اینا به خاطر عدم انگیزه نمیگم، خدا نخواستم. اینا برای این میگم که ما در تحرک بیم. ما از احساسات بیرون شیم. ما از هیجانات بیرون شیم. یگانه راه موفقیت، یگانه راه پیروزی هم برای دشمن و هم به خاطر انکشاف و توسعه کشور خود ما او یگانه راه علم و راه یادگیری است. با مخاطب دکتر علامه اقبال لاهوری میگه که قوت افرنگ از علم و فن است. در کل تحقیقاتش وقتی دنیای غرب با دنیای کشورهای اسلامی مقایسه میکنن، در نتیجه رسیږي چې دولت مسلمانان دومره پرمختګ ولی نکي، ولی شاته پاتې. نو په دا یو شعر کې خلاصه کوي چې قوت افرنگ یعنی غرب از علم و فن است که امروز فن الحمدلله شما میبینید که تعداد از شاگردای ما از فن فارغ میشن، از حرفه فارغ میشن، از بخشی از تکنولوژی فارغ میشن و اینجای افتخار است. اینجای افتخار است برای این ساحه و برای این منطقه. قوت افرنگ از علم و فن است، از همین رو آتشش روشن است. امروز اگر گپ درجه اول در جهان میگن کشورهای مستکبر جهانی با سرکردگی امریکا، شما باور کنید که هیچ علت نداره، هیچ سبب نداره. یگانه راه، یگانه دلیلش، سببش است که علم پشتش گرفتند. با علم هماهنگ شدن. از اینکه گرمیم است، مهمانای عزیز از دور و نزدیک تشریف آمدن. من به نوبه خود برای شاگردای عزیزی که فارغ شدن از دو رشته تکنولوژی موتور و خیاطی که ما به نام زیر برنامه استاد شاگردی برنامه قبلا گفتم که هم در بازار کار شاگرد کار میکنه و هم در اینجا درسای نظری را اردوی زیر فرا میگیره. پس برای شاگردای عزیز، برای خانواده گرامیشان، ما یک دوره تحصیلی را، فراغت از یک دوره تحصیلی را تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. با امید از اینکه امینیسی عمردان گفت که این دوره فراغت از علم نیست، دوره فراغت از موتر نیست، دوره فراغت از هیچ چیز نیست. علم فراغت نداره. این به این معنی است که شما از یک دوره، از یک مقطع دوره تحصیلی فارغ شدید. با امید از اینکه تحصیلات عالی را در همین بخش ما دوره اینستیتوت در بعضی اینستیتوت داریم که ترمیم تکنولوژی موتر ما در اینستیتوت داریم، فارغ 14 فارغ میدیم. شما میتونید فارغینی که از این اینستیتوت فارغ شدن، چون ما دوره 14 را برای از این فارغین نداریم، میتونم که در بعضی اینستیتوت دیگه مراجعه کنم. پیام دیگه ما برای شاگردای عزیزی که فارغ میشن برای من خوب متوجه باشن، ما در وقت سیزوانم ایست که تفاوت شما
تفاوت شمایی که تکنولوژی موتر دیجا خواندین و تفاوت کسی که از استاد در بازار کار بدون یادگیری و بدون خواندن مکتب، این تفاوت باید موجود باشه. اگر خدا نخواسته این تفاوت موجود نباشه، این تفاوت ها را شما به وجود بیارین. تفاوت کسی که تکرار میکنم، کسی که از اینجا فارغ میشه از رشته ترمیم موتر و کسی که بدون درس در بازار کار میکنه، این تفاوت ها به هویدا و نمایان باشد که انشالله این نمایان است. پیام بعدی ما به والدین محترم، اقارب و دوستا و مهمانای عزیزی که تشریف آوردن است که این دوره سوم فراغت ماست. بعد از این ما این اینستیتوت به خاطر شماست. این اینستیتوت خانه مشترک همه ما شماست. اگر ما امروز چند سبای به حیث مسئول در ایجستان و استادا به حیث مدرسین در ایجستان، شاید کسی تبدیلی کنه، شاید کسی فوت کنه، اما این اینستیتوت برای عظیمی اهالی و برای عظیمی منطقه، برای عظیمی مردم تا آخر موجود است. پس حمایه جدی شما را ما خواهان استم که این برنامه را از دست ندین. این برنامه کمک کمرنگ است اینجا. کمرنگش بیست که علاقمند متقاضی خیلی کم داره. ما میخوایم از والدین گرامی ها میخوایم که فرزندای خود تشویق و ترغیب کنند تا که این برنامه را ما از دست ندیم. خدا نخواسته این برنامه را شما جایزه در نام یک موسسه را شنیده بودین، این را تمویل میکرد و نبود این برنامه، بودن این برنامه سبب از این میشه که این شاید دوباره موسسه جایزه به خاطر تمویل و تجهیز و حمایه از این برنامه شاید دست بکار شد و تفاهم‌ها با مؤسسات مختلف از طرف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی جریان داره. این تفاهمات با مؤسسات همکار امضا شود و این برنامه ها پی هم تطبیق شود. پس تقاضای ما است که فرزندای خدا، برادرای خدا، دوستای خدا، اقارب خدا تشویق و ترغیب برای بکنین، خصوصا کسایی که میخواین که هم کار کنن و هم یاد بگیرن یک چیزی، نه از نعمت درس محروم شون و نه از کار. پس این بهترین زمین است. شما باور کنید که یک وقت یک کسی افسون کشور پاکستان میخورد، میگفت که در اوجا فارغین صنف نو چند سالای پیش، میگم 15 16 17 سال پیش، میگفت افغانستان تا 12 سال عمومیات میخوره. کشور پاکستان هم از ما قدر خوب است برای اینکه فارغین صنف نوش بعدش چی میشه؟ رشته بندی میشه. هر کسی مطابق رشته خود پیش میره. این برنامه اونمو برنامه است. د تاسو ټول توجه غواړم خو سانه به نه اخلالوي ان شاء الله د تصدیقونو ویش لړۍ را رسیږي. نو په لومړي سره کې د ټکنالوژي موتر څو تنو محصلینو څخه هیله کیږي چې په نوبت سره زه به نوم اخلم او دوی به راځي. د احمدشاه بابا کثیر رشتوي انسټیټیوټ عامر نصرت الله حقیار څخه خپل تصدیق پاڼه ترلاسه کړي. محمد زیاد د محمد قسیم زوی بلنه ورکو چې عامر صاحب څخه خپله تصدیقنامه ترلاسه کړي. عامر صاحب د لمونږ سره وي. نواب د ضیاءالدین زوی ته بلنه ورکولی کېږي چې راشي او خپل تصدیق پاڼه ترلاسه کړي. ضیاءالدین د نورالدین زوی. ضیاءالدین عامر صاحب څخه ډېره زیاته مننه. د معاون صاحب خیر محمد ځاځي ته بلنه ورکوو چې راشي او څو تنو محصلینو ته د هغوی تصدیقنامه وویشي. سبحان الله د محمد آصف زوی. سبحان الله. منصور فرزند وحید الله. مبارک دیوی. مبارک تنداش.
بیارن لږ اجازه ورکړئ یا پیسې راوړئ ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وم خواته مې ورور درېدلی است همدلته تعلیم یې کړی 3 کاله او نن فارغ شوی ده او سره به بعضې خبرې اترې وکړو چې دوی څنګه خوشحاله دي نو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ سلام بیادر سلامت باشی. وعلیکم السلام. ساعتت خوب است؟ بخیر باشی. سلامت باشی. بخیر باشی. میشه یک معرفی کنی خودت با بیننده‌های ما بشناسید؟ نواب هستم از کابل و قریب. یک دانه از شاگردان اینستیتوت کسی رشته‌ای احمد چاور و برنامه اصلاح شده. بسیار خوب. شما چقدر وقت درس خواندی اینجا؟ ما تقریبا 3 سال. 3 سال 3 سال 3 سال دیگه برای سال. با پشتو گفتی پشتو. خیر پروا نمیکنه. هر دو زبان وطن ما فرق نمیکنه. خب بیادر چی مشکلات دیدی این 3 سال؟ والا مشکلات زیاد را دیدیم که چون 3 روز در هفته می رفتیم در بازار کار میکردیم و 3 روز می آمدیم به اینجا درس می خواندیم و مشکلات زیاد بود. والا سخت است. آفرین تان. دیگه حال چی احساس داری این فارغ شدی؟ حالا احساس خوب دارم اما متاسف به این هستیم که نمیتونیم این آدم داده و به تحصیلات دیگه مجبورن که کار کنیم دیگه. چرا کدام مشکلات اقتصادی است یا کدام گپ دیگه؟ نه خود وجدانان فکر که میکنیم خوب است که اقدام به کار کنیم و چیزور نمیشه. خود دیگه طبع خودتان دیگه کدام خواست اگر مسئولین داری تا که شما دیگه هم تحصیل کنید تا به وطن خدمت کنید؟ از مسئولین این تقاضا را داریم که همین برنامه های اصلاح شاگردی که هست یا را دگام رونق بده، مثلا تنها در برنامه تنها مثلا خیاطی یا موتر نباشد، در دیگه برنامه ها باشه، مثلا در طب باشه، انجینری باشه، از مصنف نو باید شروع شود این همه تو پیشرفت بکنه. در حرفه باشه تا وطن مستقبل کارگر هم ضرورت داره، به دکتر هم ضرورت داره، امیرن به انجینر هم ضرورت داره. باید در دانم رشته را اینجا جای گذاری. حالا چند رشته را اینجا درس میده؟ حالا فعلا 2 رشته است، یکی خیاطی است یکی موتر. یکی کسب بخ کامپیوتر ساینس هم هست. در اینجا باز در برنامه اصلاح شاگردی یک خیاطی است یکی برنامه موتر است. برنامه دیگه هم اینجا؟ اینجا اینستیتوت است به خاطر 2 ساله از 13 و 14 را میخوانند که کامپیوتر ساینس است، سال است و همچه دیگه برنامه. بخیر باشید، تبریک باشه. بازم کدام پیام داخل به وطندارای تگه داری؟
تشکر سلام. بخیر باش. وقت خوش. با اجازه تان. ګرانو لیدونکو دا و د موږ د نورو خبرونه د استاد شاګردي له انسټیټیوټ څخه نو تر بلې خبرونه چې سیلاب دوال ستاسو په درانه چوپړ کې زریږم تاسو په لاس پارما خو خدای په امان